په کاناډا کې د لیبرال ګوند د مارک کارني په مشرۍ واک ته له رسېدو وړاندې یو شمېر اساسي ژمنې له کاناډایانو سره کړې وې چې د روغتیا، اقتصاد، د کورونو بیو، مهاجرت، امنیت او د ژوند د لګښتونو په څېر مهمو برخو پورې تړلې وې. مارک کارني د 2025 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د کاناډا د لومړي وزیر په توګه دنده پر مخ وړي. اوس چې نږدې 9 میاشتې کېږي چې په واک کې دی، دا پوښتنه مطرح کېږي چې په دې موده کې حکومت کوم عملي ګامونه پورته کړي او تر کومه بریده یې خپلې ژمنې پوره کړي دي. په نننۍ خپرونه کې به موږ همدا موضوعات یو په بل پسې وڅېړو او د کارپوهانو له نظرونو سره یې ارزونه وکوو. لومړی غواړم په کاناډا کې د صحت په برخه باندې تاسو ته معلومات درکړم چې په کاناډا کې د صحت سیستم څه ډول پر مخ ځي. صحت د کاناډایانو له تر ټولو مهمو لومړیتوبونو څخه دی. د کورني ډاکټرانو کمښت، د متخصص ډاکټرانو لپاره اوږد انتظارونه او پر روغتونونو زیات فشار لا هم د خلکو پر ورځنی ژوند اغیز لري. د مارک کارني د حکومت د اصلاحاتو اضافي بودیجې ژمنې کړې وې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دغه ګامونه په عملي ډول د ناروغانو د ستونزې څومره کمې کړي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د کارني په مشرۍ د کاناډا صحي سیستم اسانه شوی که لا هم د پخوا په څېر له همغو ستونزو سره مخ دی؟ د همدې موضوع د لا ښه روښانتیا لپاره له یو افغان ډاکټر سره خبرې کوو او د دې پوښتنو ځواب تاسو سره شریکوو. خبره په دې کې ده چې کاناډي د خپله کارني چې ده هغه د یو لیبرال د ګوند پالیسي تطبیقوي. هغه څه چې د یو پارټۍ په حکومت کې وي او په واک کې وي، د هغوی پالیسي تعقیبوي او همغه تګلاره تعینوي د خپل بودیجې په اساس باندې هغه څه پر مخ وړي چې دوی ته اولیتونه وي. نو کارني چې کله قدرت ته راځي، دا البته خپله د لیبرال د پارټۍ یو شخص ده او حکومت راځي او د ده پر وړاندې مخکې هم د صحت په باره کې ډېر هغه تدابیر نیول شوي دي او پخوا هم نیول کېدل. دوی پر وړاندې د روغتیا دپاره چې دا څه کارونه چې شوي دي، کافي اندازه مهم کارونه یې کړي دي. دا چې کارني په وروستیو وختو کې د وخت د حالاتو سره سم ډېر یو مناسب شخصیت ګڼل کېږي او زیاتره په دې باندې معتقد دي چې ده ډېر زیات غټ کارونه کړي دي. د ما دپاره مشخص دا پوښتنه چې د صحت په باره کې څه کړي دي. واقعا دوی د خپل پالیسي پر اساس باندې ډېر زیات توجه اوس وخت کې د کارني په حکومت کې هغه ته شوې ده. د حکومتي د طبي او د روغتیایي چارو دغه کومه ساختمانونه چې دي، د دې د انفراستراکچر دپاره ډېر زیات کار شوی ده. همدارنګه د دوی دپاره چې د کاري قوې چې یو کاري قوه رامنځته شي چې په هغې کې ډاکټران او نرسان او کمبودي احساسیږي، همدارنګه ورته نور طبي پرسونل اضافه کړي، د دوی دپاره کافي فدرالي بودیجې تعین شوي دي او دغه ډېر مهم رول یې لوبولی ده. او همدارنګه یو بل څه چې زما په نظر راځي، هغه څه چې موږ ورسره روزمره وخت کې ورسره مخامخ کېږي او د خلکو دغه ارزونې دي، هغه دا ده چې دوی د فدرال حکومت چې ده د کاناډا له نورو ولایتونو سره او د نورو دولتي سیمو ایزو چې هغه 10 ولایتونه او 3 تریټوري دي، د هغوی سره هم همزمان مستقیما هغه ملګرتیا او پارتنرشپ په صحیح ډول سره ساتلی ده. څلورم اساسي شی چې دوی اوس وخت کې چې د موږ په نظر راځي، هغه هم دا ده چې دوی د هغه کسانو دپاره چې هغوی عاید ډېر کم وي او یا په سوشل اسسټنټ باندې د دوی عاید متمرکز وي یا په ODSP باندې وي،
دوی لپاره یا د عموما هغه نوي کډوال چې د هیواد ته راځي د هغوی لپاره یو پلان لري چې هغه ډیر تطبیق سه او ډیر زیات توجه د خلکو واخیست. هغه د کینیډین ډینټل پنشن پلان دی. د کینیډین چې نوم رانه صحیح غلط نشي د CDCP په مخففاتو باندې ده چې هغه کینیډین ډینټل کیر پلان ده. او د اوس وخت کې ډیر خلک خوشاله کړي دي. عموما هغه څه چې په کمیونټي کې خلکو سره مخامخ کیږي د CDCP یو کارت ورکول کیږي. د دغه په اساس باندې د دوی د غاښونو تداوي کیږي. پخوا دغه شی نه و او ډیر کم احساسي امکانات لرل چې ډیر کم شیانو دپاره به یو کس د غاښو د درملنې دپاره هغه کور و. خو دغه پلان دغه نوي پلان او دغه نوي کارت په راوستلو سره د ډیرو خلکو توجه د حکومت ځان ته اړولې ده او خلک ترېنه خوشحاله دي. همدارنګه بل اساسي شی چې د کارني حکومت کوي، دوی پخوا هم د لیبرل حکومت دا کار کړی ده او ډیر زیات پاملرنه لري چې انټرنیشنل میډیکل ګراجویټ دپاره ډیر زیات سپورټ ورکړي، د هغوی دپاره فنډونه ورکړي. د هغوی د ښې لاسته راوړنې دپاره باید د هغوی سره تعلیمي ادارې سره کار وکړلی شي تر څو د دوی دپاره هغه شرایط مساعد کړي چې دوی رښتیا هم بیرته یې د کاري قوې ته راوګرځوي. بله مهمه موضوع د کاناډا د اقتصاد ده. اقتصاد د هر حکومت د بریا او ناکامۍ له مهمو معیارونو څخه ګڼل کیږي. د ژوند لګښتونه، د سود کچې، دولتي پورونه او د خلکو د پیر ځواک هغه موضوعات دي چې کاناډایان یې هره ورځ احساسوي. د مارک کارني حکومت د اقتصادي ثبات، د انفلاسیون د کنټرول او د خلکو پر ژوند د فشار د کمولو ژمنې کړې وې. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا سیاستونه تر اوسه د بازار او د کورنیو په اقتصادي وضعیت کې څرګند بدلون راوستی دی؟ که لا هم ډېرې کورنۍ له پخواني اقتصادي فشار سره مخ دي. د دې موضوع د لا ښې ارزونې لپاره د اقتصادي چارو کارپوه نظر اخلو، بیرته راګرځو. واقعیت که اقتصاد زیربنای جامعه و خصوصا در غرب بسیار مهم است که وضع اقتصاد کشور چی رقم است، چرا معیار زندگی که هر کس برای خود در غرب تعیین میکنه و حساب عایدش است. یعنی هر قدر که عاید یک نفر بالا باشه در یک اقتصاد خوب، معیارات زندگی که از خانه، از کرا گرفتن، لیست کردن موتر، موضوعات سفر به حساب محافل و تمام زندگی خود مطابق عاید خود مردم عیار میسازن و وقتی که اقتصاد پایین بالا میره این بسیار سر مردم فشار زیاد میاد. در قسمت اقتصاد کانادا چون در دهه پیشتر موضوع گلوبالایزیشن بود، اقتصاد دنیا به یکی دیگه بسیار وصل شده، خصوصا تا وقت کووید، و امو وصل بودن اقتصاد دنیا به یکی دیگه باعث میشه که اگر یک کس یا یک کشور یک موضوع مشکل پیدا میشه سر دیگه کشورها تاثیر میکنه. و یک کشور مثل امریکا که فعلا در وضع اقتصادی درست نیست و خصوصا از وقتی که ترامپ آمده و سیاست های اقتصادی و تعرف و ایگاپایی که ترامپ در نظر داره و امپلمنت کرده رئیس رو میکنه سر کل دنیا، سر اقتصاد کل دنیا تاثیر کرده و تاثیر میکنه. کانادا چون حدود 80% صادرات ما بر امریکا بوده، این تاثیرات دیگه فوق‌العاده زیاد است. با وجود که بارها کانادا میخواسته که اقتصاد خود یا صادرات خود دایورسیفای بکنه، در کشورهای دیگه به حساب صادرات خود داشته باشه، مگر هم چون اقدر سهولت بوده در بین کانادا و امریکا که کمپانی های کانادایی کمتر علاقه گرفتن که بر دیگه کشورها به طرف شرق صادرات خود انکشاف بتن و این باعث شده که ما دیپندنسی ما سر اقتصاد امریکا فوق العاده زیاد باشه.
ما تا اندازه خوشبخت هستیم که مارک کارنی پرایم منستر ما در یک وقت اساس اقتصادی شده. پرایم منستر کارنی را قرار که شما حتما اطلاع دارین هم گورنر بانک کانادا بود و هم اولین گورنر بانک انگلیس از یک کشور خارجی بود. یعنی هیچ وقت بانک انگلیس گورنر خارجی نداشته، مگر اولین و آخرین شاید امی مارک کارنی بوده. و مارک کارنی در وقت گورنر بانک انگلیس بود که انگلیس برتکس میگن که انگلیس از اتحادیه اروپا برآمد. یعنی مثل که حال ما یک بسیار وقت اساس اقتصادی در کشور کانادا داریم از خاطر سیاست های امریکا و ترامپ، اونموت یک وقت انگلیس بوده و انگلیس دید که غیر از مارک کارنی یک وقت ما نمیتونیم یک گورنر بانک درست داشته باشیم. از او خاطر با وجود که مارک کارنی یک انگلیس یک بریتیش نبود، از کانادا ایره به حساب خواستن، ایره بانک گورنر بانک خود ساختن، به خاطر که سرازی فهمیدن اعتبار کردن که آدم میتونه که امی برتگزیت یا به حساب جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا درست منیج کنه، که درست منیج کرد. دیگه ما فکر میکنم که شاید برابر مارک کارنی در کانادا آدم با تجربه برامت یک وقت اساس نداشتیم و بیشتر ما گفتم که ما خوشبخت بودیم و خوشبخت هستیم که مارک کارنی را داریم. و مارک کارنی در مدت که بخرم 2 سال شد که چی شده، رئیس پرایم منستر شده، یعنی به نهایت ما تا اندازه که فالوش کردیم یا دیدیم در اخبار و به حساب اعلاناتش و گپایش، فعالیت فوق العاده زیاد داشته. مثلا یک قرارداد امرای هند کرده، قراردادهای اقتصادی امرای اروپا کرده و در طرف شرق کرده، امرای ژاپن بسیار روابط خود نزدیک کرده و کل از یا مبنی بر این بوده که باید کانادا اقتصاد و صادرات خود دایورسیفای بکنه. دیگه او حالته که بسیار سهولت بوده برای کانادایا که مال خود برای امریکا بفروشن، دیگه او وقت نیست، او زمان نیست، زمان تغییر کرده و زمان تغییر کرده میره. دیگه پروژه کلانه که فعلا سردست گرفتن به نهایت زیاد است و پروژه کلان دیگه هم مثلا نفت و گاز است یا انتقال نفت از طرف سرحد بریتیش کلمبیا که بتانیم نفت برای دیگه کشورها بفروشیم، یا موضوع ریل سریس که از کوبک سیتی تا به نیاگرا فالز به و استخراج بعض معادن است. یعنی پروگرام های کلان و طویل مدت زیر پلان دارن که اونا بکنن تا بتانن که کانادا را از این دیپندنسی یا از این وابستگی به اقتصاد و به واردات امریکا بکشن. بله مهم موضوع په کاناډا کې د کورونو ده. کور درلودل د ډېر کاناډایانو په ځانګړي ډول د ځوانانو او نوو کډوالو لپاره له تر ټولو لویو اقتصادي ننګونو څخه ګرځېدلي دي. د کورونو لوړې بیې، د کرایې زیاتوالی او د پور سخت شرایط د خلکو د ژوند پر ثبات مستقیم اغیز لري. د مارک کارني حکومت د لاسرسي وړ کورونو د زیاتولو او د بازار د کنټرول ژمنې کړې وې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دغه اقدامات د کورونو په بیو او کرایو کې د خلکو لپاره د احساس وړ بدلون رامنځته کړی دی او که نه. د دې موضوع د لا ښه پوهاوي او تشریح لپاره د املاکو له کارپو څخه نظر اخلو چې د کاناډا د کورونو اړوند تازه معلومات له موږ سره شریک کړي. رښتیا چې دا د په کاناډا کې د کور اخیستلو پروسه یا د کور اخیستلو وړتیا، د قرضو وړتیا، همدارنګه لوړې کرایې چې ګورې د کاملا یو بشپړیزه او اساسي اقتصادي ستونزه ګرځېدلې ده. که چېرته موږ وګورو د 2020 څخه را په دې خوا تر ننه پورې د کورونو ارزښتونه او بیې ډېر لوړې لاړلې نسبت د خلکو عوایدو او معاشاتو ته که چېرته موږ ګورو. نو
د مارک کارني په راتګ سره د خپل په شروع کمپاین کې ځینې اهداف یا ځینې پلانونه یې وړاندې کړي وو تر څو پورې هر هغه کاناډایي باید مستحق وي چې یو کور ځان ته واشي غوستی دی او د دې دپاره دې ځینې پلانونه درلودل. مثلا یو د پلانو څخه دا ولو چې د کورونو رغونې د پروسه باید چټکه کړي، کم تر کمه یعنی د مخکې څخه باید 2 چنده کورونه جوړ کړی شي تر څو عرضه ډیره شي، ځکه فعلا هم چنان تقاضا ډیره ده او کورونو عرضه کمه ده په کاناډا کې. تقریبا اوس د کارني دولت دا پلان کړی دی چې 15 لکه کورونه کال په کال د راتلونکي 10 کالو دپاره جوړ کړی شي. د دې هدف دپاره د کارني دولت یو مشخصه فدرالي اداره جوړه کړله د BCH په نوم، بیلټ کاناډا هوم په نوم، چې دوی 15 بلیونه ډالر پلان کړی په دغه ادارې باندې مصرف کړي چې په دې کې تر اوسه پورې 14 بلیونه ډالر ورکړی شوي دي. او د دې ادارې اصلي هدف دا دی چې د کورونو پروسه جوړولو یا رغونې پروسه تیزه کړي. دویم دا چې بلډرانو سره کار وکړي چې دوی په ډیر هغه جدید طریقې باندې کورونه جوړ کړی شي تر څو پورې عرضه ډیره اوسي. مثال درته وایم که چېرته په یو ځمکه کې مخکې یو کور جوړېدو، اوس وایي مثلا پورته یو کور او لاندې په بیسمنټ کې 2 جدا کورونه یا 2 جدا بیسمنټونه اوسي تر څو خلکو توانایي هم ولري چې خپل میاشت په میاشت مورګیجونه ورکړی شي او هم د کورونو عرضه ډیره شي. او دویم د کارني دولت ته که تاسو وګورئ، دوی یو نوی انسنټیو د فرست ټایم هوم بایران څوک چې اول دفعه پر کور اخلي هغه GST په موضوع کې دا یو ټاکس و چې مخکې کله چا چې د بلډر نه یو نوی کور اخیستېدو هغوی تقریبا 50-90,000 ډالر پورې هغه GST ټاکس ورکولو. اوس د کارني دولت دغه GST ټاکس کاملا له منځه ویوړلو فرست ټایم هوم بایران دپاره. دریم که تاسو وګورئ د 2015 مارچ نه تر اوس وخته پورې د کاناډا دولت 3 دفعې انټرست ریټ یا بینک ریټ چې ورته ویل کېږي هغه یې راښکته کړی دی چې هر دفعه 15 بیسس پوینټ یعنې 15 بیسس پوینټ یې راښکته کړی. او کله چې دا بینک ریټ راښکته کېږي نو د خلکو هغه میاشت په میاشت هغه مورګیج پیمنټونه یا قرضې چې دي په هغو کې هم کمې راځي. که څوک نور قرضې لري، د موټرو قرضې لري، موټرونه یې اخیستي یا سرمایه گزاري کول غواړي یا یو بزنس سړی شروع کول غواړي، د ټیټ نرخ څخه قرضه اخلي ځکه د کاناډا ټول دولت هغه بانکي سیستم په قرضو ولاړ دی. نو دغه یو بل بدلون راغلی دی. لیکن دغه بیا هم خلکو دپاره تر اوسه پورې د کورونو بیې لوړې دي. کور اخیستلو پروسه اوس هم ورته اسان نه دی ځکه تر اوسه پورې هم د انفلاسیون کچه په کاناډا کې لوړه ده. تر څو پورې په فامیل کې 3-4 نفره ونه اوسي او هر کال په کال چې ټول هم باید کار وکړي او هر کال په کار دوی سیو نه کړي لږ پیسې ځان ته په بانک اکاونټ کې، نو داسې په 3 نه 5 کالو دوی نشي اخیستلی کور واخلي. نو او کوم نور لوی پالیسیانې چې د مارک کارني دي هغه دومره زر خلکو ته نه احساس کېږي. مثلا دا د ډیرو کورونو جوړونه شوله، مثلا د انټرست ریټونه راښکته کول شول، یا د BCH د اداره دوی جوړه کړې. د دې نتیجه موږ 3 نه 5 کالو کې د کارني په دولت کې لیدلی شو. نو تر اوسه پورې د کورونو د اخیستلو پروسه لږ سخته ده او همچنان وړتیاوې دومره اسانې نه دي. بیې تر اوسه پورې لوړې دي. بل اړخ ته که موږ وګورو د کورونو کرایي کورونه ترلاسه کول، دا پروسه تر ننه پورې همچنان لږ سخته ده. ولې چې خاصتا د نوي مهاجرینو لپاره یا څوک چې نوي راځي په کاناډا کې، ځکه د لانډلورډان چې د کور مالکین چې دي دوی ډیر په سختو شرط و شرایطو سره خپل کور په کرایه ورکوي. مثلا دوی یو ډیر ښه وظیفه غواړي، هغه وظیفې سره باید یو سړی ډیر ښه عاید یا انکم ولري، د دې نه بغیر باید کریډیټ ریپورټ چې ورته وایي د دوی د قرضو تاریخچه هغې ته ګوري. او کله چې یو نوی مهاجر څوک راځي هغوی د اسناد نه لري او لانډلورډ په دې کې یا د کور مالک چې دی هغه هم صحیح دی. ولې که چېرته اوس یو لانډلورډ یو کس ته کور په کرایه باندې ورکړي او سبا ته هغه کرایه نشي ورکولی، د نورو ممالک غوندې د کور مالک کرایهدار د کوره نشي وباسلی. په دغه قانوني روابطو کې کرایهدار د کور مالک څخه ډیر حقدار دی یا ډیر حق لري. که چېرته کور مالک دغه موضوع هغه اصولي او قانوني مرحلې ته وړي هغې
لګي شپږ اتې میاشتې لګي. نو چې شپږ اتې میاشتې هغې د کرایه ورنه کې هغې خو دا کور هم مثال په توګه کې د شپه قرض اخیستی نو هغه بانک ته هم قرضه به نشي ورکولی. نو دا یو ډېر سختو شرایط سره برابرېږي. نو تر اوسه پورې دا شرط و شرایط نیو کمرز یا میګرنټ دپاره سخت دي. حال دا چې په دې نږدې وخت کې په اونتاریو کې بل 60 په نوم یو نوی قانون وضع شولو چې د هغې څو اهدافو یو هدف یې هم دا ولو چې دغه د کورونو رغونې پروسه باید چټک کړي. خو دویم هدف دا ولو چې دغه روابط چې د کرایه‌دارو د کور په مالک په منځ کې دي دا لوګونې د کور مالکینو لپاره اسان کړي تر څو پر کور مالکین تشویق شي بالاخره خپل کورونه ورکړي خلکو لپاره په کرایه یا دا پروسه اسانه ونیسي. نو فعلا د کارنین دولت همدارنګه اونتاریو هڅه او کوشش کوي چې د هاوسینګ افورډیبیلیټي په بخش کې نور هم کار وکړي. هغه اوږدمهاله پالیسیان د کارني زه به فکر کوم 3 نه 5 کالو په منځ کې را معلومیږي. ډېر غټ موضوع په کاناډا کې انټرست ریټ یا د سود کچه ده چې د کال ته خو 15 یا بیسس پوینټ ښکته راغلی. خلک توقع کوي چې بل کال ته هم لږونه ښکته راشي. او بل انفلاسیون کچه ده چې دا باید پورته لوړ لاړ نشي. نو دا فعلا د پاره زه فکر کوم خلکو د پاره آسان نه دی که چېرته کور اخیستل پروسه وي د قرضو ترلاسه کولو پروسه وسي یا که چېرته همدارنګه کرایي کورونه وسي. خو زه یقین لرم راتلونکي 3 نه 5 کالو پورې موږ د کارني د پالیسیانو نتیجو څخه معلومیږو. کاري فرصتونه په هر هیواد کې اساسي شرط ګڼل کیږي. د خلکو د اقتصادي ثبات او د راتلونکي لپاره بنسټیز ارزښت لري. په کاناډا کې که څه هم په ځینو برخو کې د کار بازار فعال ښکاري خو ډېر ځوانان نوي کډوال او مسلکي کسان لا هم د خپلې تجربې او زده کړې مطابق دندې موندل ورته ستونزمن دي. د مارکارني حکومت د کارموندنې د اسانتیا د مهارتونو د پراختیا او د اقتصادي ودې له لارې د نویو دندو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې وې. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا تګلارې تر اوسه عملي پایلې لرلې دي که لا هم د کار بازار د خلکو د تمو خلاف روان دی؟ د دې موضوع د لا ښه ارزونې لپاره د همدې برخې له یو کارپو سره خبرې کوو. بیرته راګرځو. په دې کې اوس فعلا دا خو یو نوې زما په نظریه باندې 4 کاله ډېر وخت ده د پیریډ لپاره. اما زما په نظریه باندې دغه 9 میاشت کې چې مارکارني راغلی ده بالخصوص اوله موږ غټ تغیرات چې لیدلی د بانکونو په انټرست باندې لیدلی ځکه چې په اول د شروع د مارکارني باندې بانکونو انټرست تقریبا 6 سمت او تقریبا 15 سمتنګ و مګر اوس راغلی ډېر ښکته شوی ده چې اوس ساعت ما 2.5 ته رسېدلی. دا ډېره غټه او ډېره غټه تغیرات ده په کاناډا کې چې راغلی ده. ما خو بلکې متخصص ما د لیبرال نه زه مارکارني نه په دې برخه کې زه له یو سلک خوشبینه یم چې انشاءالله وشي کولی دا کم اقتصادي بڼه چې په آینده کې په کاناډا کې دا کوم وعدې چې موږ ته ورکړل شوی د مارکارني له خوا نه دا هم وشي کولی چې دا پوره کړي. اما آیا د مارکارني دا مستقیمه سوال ده چې آیا په دې ګروپ کې داسې کسان شته لکه خپله مارکارني چې دا کوششونه چې کوي په آینده کې وشي کولی دا کوم وعدې چې موږ ته ورکړل شوی ده هغه باید په هغه حقیقي بڼه سره تر سره ورسول شي او که چېرته دوی وعدې ورکړي موږ ته او لکه نورو غوندې پخوا دا وعدې هغه نشي پر ځای نشي زه باور نه کوم چې په آینده کې موږ څه ګټه وګورو. اما په دې 9 میاشت کې تغیرات هم لیدلي دي. کارونه لږ زره خوځېدلی دی نسبتا دغه په کم چې مونږ 80% یا 90% کارونه ټپ په ټپ درېدلی و نن سبا هغه واقعا شخصي ما په نظریه باندې ما په تجربه باندې حداقل یو 15 یا 20% تغیرات پکې راغلي دي. یعنی کارونه شروع شوي دي کاروبار لږ زره راغلی ده هغه دا کم آخري بڼه چې د مهاجرو په سیستم باندې نیول شوي دي او دا کلکه باندې د فاتورونه روان دي دا کارونه زه انشاءالله پکې یو مثبته بڼه وینم ځکه چې دغه تغیرات فعلا دغه 20% تغیرات د 15% تغیرات دا ډېر زیات ده د کاناډا د اقتصاد بڼه پورې ځکه چې نن سبا زه خپله شخصا دغه 2-3 ساعت 15 کاله مخکې بزنس مې بالکل ډاون و اما متاسفانه اوس بیرته روز شروع شوی ده کاروبار لږ زره پسند راغلی ده او زه پکې شخصي نظر یو ښایسته رڼا وینم پکې خپله بالخصوصا د وروسته د مارکارني د راتګ لپاره. او بل دا پاتې کېږي د خپل د لیبرال د تعلقات په باره باندې ځکه چې ما مخکې ویله چې ځکه تعلقات ډېر مهم ده
دغه کنکشنونه د نور ملکونو سره د ساتلو په بڼه باندې ما د څو وروسته خبرونه چې اورېدلې ده کوششونه کوي نو ان شاء الله ته وشي کولی چې په آینده کې موږ ته مثبته اغیزه په اقتصادي بڼه کې موږ ته ورکړل شي. مهاجرت د کاناډا د اقتصادي ودې او ټولنیز جوړښت له مهمو ستنو څخه بلل کیږي. د دوسیو اوږد انتظارونه، د ویزو ردېدل، د کډوالو میشتېدو ستونزې او د کاري بازار سره د مهارتونو نه سمون هغه ننګونې دي چې ډېر نوي کډوال ورسره مخ دي. د مارکارني حکومت د منظم مهاجرت د دوسیو د چټکتیا او د سیستم د اصلاحاتو ژمنې کړې وې، خو پوښتنه دا کیږي چې آیا په عملي ډول د مهاجرت پروسه اسانه او عادلانه شوې؟ کله هم ډېر کډوال د پخوا په څېر له اوږدې ځنډونو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د دې موضوع د لا ښه تشریح لپاره د مهاجرت د برخې له کارپو نظر اخلو. در این قسمت دوستان عزیز ما میخوایم خدمتتون رها بکنم که اگرچه دولت مارکارنی یک سلسله وعده های را سپرده بود که روند پیشبرد امور مهاجرت کم سهل‌تر میسازه، پروسه ها را منصفانه تر و در این زمان هم یک سلسله سهولت های را به وجود میاره که بتونه که روند کاری را به شکل بهتر و خوبتر رشد بده. ولی متاسفانه تا این دم پروسه ها به حالت خود باقی مانده. مثلا سیستم ها هنوزم منصفانه نیست. قسمی که شما خبر دارید مثلا یک پروسه های پناهندگی یا پروسه های بشردوستانه که اکثرا افغان ها در اونجا واجد شرایط هستند، اکثرا پروسه ها خیلی طولانی هستند. حتی در اون بین پروسه های پناهندگی هم زمان ها متفاوت است. مثلا یک پروسه را میبینن که اسپانسرشیپ گروپ 5 سالهای بسیار زیاد طولانی را در بر میگیره، در حالی که یک اسپانسرشیپ دیگه که حتی پناهندگی بوده باشه، اکنامیک موبیلیتی پاتویز پایلوت پروگرام، ممکن است در مدت کمتر از یک سال فیصله و نتیجه گیری شود. یا ای به می ترتیب پروسه های سا گروپ کم سریعتر هستند نسبت به اسپانسرشیپ گروپ 5. ولی اگر باز این پروسه های بشردوستانه را و پناهندگی را مقایسه بکنیم با پروسه های مهاجرت، بعض اکسپرس انتری پروگرام ها هستند که به مراتب سریعتر است همه پروسه های دیگه هستند و بناهن این قابل یادآوری هست که این مشکلات هایی هست که نامنصفانه بودن پروسه ها را نشان میده. و دومی که یک بار وقتی یک شخص تازه وارد کانادا میشه، به یک سلسله مشکلات های دیگه هست که سر میخوره. مشکلات های دیگه از قبل از که زندگی برشان اسکان مجدد بسیار مشکل و دشوار است. مسئله نبود دکتر فنی که بتونن اونها مراقبت بکنن، یا مثلا ندانستن انگلیسی فوق العاده که بتونن اونها کمک بکنن که در کانادا وارد کار شوند، یا زمینه های کاری برشان که هم مشکل است، یا مهارت هایشان همسو همسان با فرصت هایی که در کانادا موجود است نیست. بنابراین در نتیجه اینمی مشکلات هایی میتونه که بوده باشه. ولی روی هم رفتم هی هم قابل ذکر است یا مهم است ما باید یادآوری بکنیم که یک سلسله اقدام های مثبت هم در این قسمت صورت گرفته. مثلا اینکه اولش که یک تعداد سیستم ها را یا دیجیتالایز کردن. در گذشته ها مثلا ما اسپانسرشیپ های گروپ 5 از طریق ایمیل میفرستادیم. حالا تمام از این سیستم از طریق دیتابیس ها و یا پورتال های صورت میگیره که به مراتب سهلتر و ساده‌تر ساخته پروسه. دومی که از لحاظ تمرکز سازی پروسه ها کوشش کردن که پروسه ها را تمرکز بدن و بتونن که امی یا کلشون کم جنبندی بکنن که به مراتب بهتر شود، ظرفیت های خود بالا ببرن. در مجموع کارمندای خود ترینینگ خوب میتن که بتونن از این پروسه ها درست نظارت بکنن، مراقبت بکنن و بتونن پیش ببرن. و در آخر یا هم تمرکز خود سر پروسه های ولایتی هم کردن که یک محترمی پروسه ها را در قسمت اون در به شکل عموم در تمام کانادا هم تقسیم بکنن. ولی هنوز هم به نظر شخص خود ما یک سلسله کارهای عمده و اساسی باقی مانده که باید در این قسمت صورت بگیره. اولش که سیستم های مهاجرت باید کم سریعتر بسازه. بعضی پروگرام های مهم ضروری مثل اسپانسرشیپ گروپ 5، کمیونیتی اسپانسرشیپ، ایرا را باید باز بکنن دوباره و فرصت از ایره بتن که پناهنده ها از این مسیرها بتونن که وارد کانادا شوند. و در این زمان هم مشینده بودم که اسپانسرشیپ سا گروپ تعدادش اندک و کم میسازن در این سال که او پروسه را پس بتونن به قوت خود ادامه بدن که فرصت های بسیار خوب را برای افراد میتونه ایجاد بکنه که تا بتونن به کانادا برسن. و دومی که ظرفیت های خود
از لحاظ کارمندای خود دیگه هم بیشتر و بهتر بسازن که بتونن به کیسا زودتر رسیدگی صورت بگیرن و بتونن که کیسا را به شکل منظم و درست پیش ببرن. و در این زمان هم وقتی که برای کسایی که تازه وارد هستند امیدوار هستم که به دفترهای مثل نهادهای settlement services فاندینگ داده شود که تا بتونن که و هم خدمات اسکان مجدد برای تازه واردین وارد بتونن که ارائه بکنن. و امی هست که میتونه کل از این پروسه ها دست به دست هم بده و زمینه زیر مساعد بکنه که تازه واردین در کانادا به موفقیت دست بیابن، اول تر از هم به کانادا برسن و باز در کانادا موفق شون. با امید از که شما را هم یک روز به کانادا ببینیم و موفق‌تر بوده باشین. امنیت په کاناډا کې د خلکو د ورځني ژوند له بنسټیزو اړتیاوو څخه دی. په وروستیو میاشتو کې د غلاو، تاوتریخوالي او عامه جرمونو موضوع د ښارونو اوسیدونکو ترمنځ د اندېښنې وړ ګرځېدلې. د مارکارني حکومت د امنیت د پیاوړتیا، د جرمونو د کمولو او د قانون د تطبیق ژمنې کړې وې. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا اقدامات تر اوسه د خلکو د امنیت احساس پیاوړی کړی دی؟ که لا هم ډېر اوسیدونکي ځان خوندي نه احساسوي. د دې موضوع د لا ښه ارزونې لپاره د امنیتي چارو له کارپو نظر اخلو. په کاناډا کې په 90 کلونو کې د جرایمو ګراف مخ په ښکته روان و، ولې متاسفانه چې کله 2000 کلونه شروع شو دا ګراف سعودي نزول یا په لوړ لاړل او لا هم ادامه لري. خو امنیتي ارګانونه په دې لاره کې غلي ناست نه دي. دوی کوشش کوي چې د جنایي علومو، کریمینالوژي او ټولنیز علومو د کارپوهانو سره خبرې وکړي. بعضې تدابیر باندې نیولي دي چې دې باندې باید بحث وکړي او وکولی شي څه قسم د جرایم مهار یا کنټرول کړي. تیرو کې جرایم، جنایي جرایم کچه دومره لوړه نه وه. البته تاسو پوهیږئ، لیدونکي پوهیږي چې جرایم په سیمې، جغرافیایي سیمې، نفوذ، د نفوذ تراکم، ټولنیز او نور مسایلو باندې غټ فکټورونه دي چې دا باید مطالعه شي. په عمومي ډول دلته په کاناډا کې موږ که دا دوه برخې مطالعه کړو چې یوې رواني یا هغه برخه ده چې هغه د انسان داخلي اړخونه مطالعه کوي، او بلې بیروني عوامل دي چې په هغه کې اقتصاد ده، ټولنیز ارګانونه دي، ټولنه ده، خلک دي، کورنی ماحول ده، بیکاري ده، د ځوانانو ته لږ توجه یا کمه توجه، د مخدره موادو او سلاو تجارت، غیر قانوني تجارت او ډېر نور فکټورونه دي چې د جرایمو په ډیروالي کې رول لري. خو نن سبا چې ګورو، که چیرې د تېرو 3 کالو جرایمو ارقام زه تاسو سره شریک کړم، په 2022 کال کې مثال د یو جرایم، جنایي جرایم چې د موټرو غلا وه، ډېره د توجه وړه، خلکو ته ډېر متوجه و چې دا ولې دا کار کېږي. تقریبا په 2023 کال کې دا ګراف دومره لوړ لاړ چې ټول یې حق پک کړل، حتی خلک او امنیتي ارګانونه. ولې په 2015 کال کې، 40 کال کې جدي اقدامات یې وکړه امنیتي ارګانونو د خلکو په همکارۍ. دا یې تقریبا 50% د حالت ته تغییر ورکړ او اوس د دې جرایمو ارقام ډېر ښکته راغلي دي. خو په دې برخه کې د فدرال دولت هم ځانګړي ګامونه پورته کړي چې څه وکولی شي دې جرایمو سره جدي مبارزه وکړي. البته تاسو پوهیږئ چې کاناډا د نړۍ په سطحه د 15 امنو هیوادونو په جمله کې ده. همدارنګه چیرې وګورو، جاپان په G7 کې هغه هیواد ده چې هلته جرایم بیخي ښکته دي، ولې کاناډا هم د هغو نه په ټیټه کټګوري کې قرار لري، ولې سطحه د جرایمو ډېره ټیټه ده. زموږ مطالعه په دې مورد کې څو ورځې مخکې، څو موده مخکې د کاناډا صدر اعظم وویل چې هر کاناډایي سهار پورته کېږي، موټر ته خیږي، خپل موټر ته ځي، د کار ځای ته او بیرته راځي، د شپې آرام خوب کوي. نو هر کاناډایي دا حق لري چې په داسې حالت کې ژوند وکړي. که چیرې دا حالت ورته
موږ ونشو کولای چې برابر کو. ضرور ده چې په قوانینو کې تغییرات راولي او هماغه ده چې په جنایي قوانینو کې خصوصا په کریمینال لا چې د کود د کریمینال کود کې شدید تغییرات راوستي دي. د دې جرایمو د مخنیوي په خاطر باندې تقریبا RCMP یا فدرال پولیس زر نور د افسران د ورته منظور کړي دي. د سرحدي پولیسو د تخفیف په خاطر باندې هغوی ته هم بودیجه ځانګړې کړې ده. تقریبا 1000 تنه نور افسران هایر کیږي یا مقرریږي. همدارنګه د نوې ټکنالوژۍ نه شدیده استفاده کیږي. د مثال په توګه ګرچې تر اوسه په کاناډا کې دا ټکنالوژي تر اوسه په امنیتي ارګانونو کې شامله شوې ده چې هغه د سمارټ ګان ټکنالوژي ده. یعنی هغه ټوپک چې قانوني او څوک اخلي خپل هغه چا چې دا ټوپک اخیستی هغه کولی شي ورباندې فایر وکړي او د مخصوصو ځانګړو سنسرونو په اساس باندې یا ډیجیټل نور اصولو په اساس باندې بل څوک چېرې غلا کې هم استفاده ترې نشي کولی. خو دا تر اوسه په کاناډا کې عملي بڼه نه ده غوره کړې. همدارنګه د سلاح او کنټرول چې جرایمو په ازدیاد کې ډېر مهم رول لري. یو سیستم یې رامنځته کړی چې د IBIS په نامه ده. تقریبا نور هیوادو کې هم دا په کار کې ده. په دې سیستم سره کولی شي چې هغه مغلقې حادثې چې په تېرو وختو کې به په میاشتې نه حل کېدلې، اوس په څو ساعتو کې د دې سیستم په همکارۍ حل کړي. نو بله مهم مسله چې په دې اواخرو کې موږ ګورو د موټرو د غلا مسله ده. دا هم ډېره د خلکو د تشویش وړ ده، خو دولت امنیتي ارګانونه پوره ګامونه پورته کړي دي او دا یې تر حده مهار کړې ده. په دې لاره کې البته امنیتي ارګانونه په هیڅ صورت سره په یوازې ځان دا کار نشي کولی. دلته د خلکو همکاري ورته ډېره اړینه ده. تعلیم د هرې ټولنې د پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. په کاناډا کې د زده کړو لګښتونه، د پوهنتونونو او کالجونو فیسونه، د نړیوالو محصلینو وضعیت او د تعلیمي سیستم د کیفیت موضوع د خلکو د باس وړ ګرځېدلې. د مارکارني حکومت د تعلیمي سیستم د پیاوړتیا، د مهارت محور زده کړو او د محصلینو د ملاتړ ژمنې هم کړې وې. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا پالیسي تر اوسه د زده کوونکو او کورنیو لپاره احساس وړ بدلون رامنځته کړی دی؟ که لا هم د تعلیمي سکتور له پخوانیو ننګونو سره مخ دی؟ د دې موضوع د لا ښه تشریح لپاره د تعلیمي چارو له یو کارپوه نظر اخلو. در 9 ماهی که مارکارنی آمده به قدرت، بیشترین توجه بالای کارآموزی، مسائل ترینینگ و زیربناهای تحصیلی شده. مقایسه 9 ماهه را که ما انجام دادیم در دوره مارکارنی و جاستین ترودو، بیشتر در دوره جاستین ترودو مسائل دسترسی به ایژوکیشن، مسئله دانشجویان خارجی و کاهش قرضه های دانشجویی یا محصلی مطرح بحث بوده و یک مقدار تراکمی بودجه به ولایت ها بیشتر دیده شده. شما خب میفهمین که حدود 5.5% GDP یا تولید ناخالص داخلی کانادا که حدود 145 بیلیون دلار میشه به تحصیلات عالی مصرف میشه. کاری که مارکارنی کرده ابتکار، چون یه آدم از نظر اقتصادی یک مقدار فکر بلندتری داره، آمده به زیربناهای تحصیلی، ایجاد مکاتب و دانشگاه بیشتر سرمایه گذاری کرده. به رشته‌های مثل برق، HVAC و یا اسکیل ترید توجه بیشتر ساخته که زیربنای قوی شود. ولی متاسفانه هنوز هم فیس کالج ها، دانشگاه ها در کانادا بالا هست و متاسفانه تعداد دانشجوهای خارجی یا اینترنشنال که به سیستم تحصیلی کانادا میاد رقمش در 2026 پایین آمده که یک زنگ خطر است و برای کالج ها و نهادهای تحصیلی یک مقدار از نظر عملیاتی مشکل ایجاد کرده. پس 9 ماه وقت زیادی نیست که ما مقایسه کامل انجام بدیم. در مجموع مارکارنی از دید اقتصادی کوشش کرده که بالای وضع تحصیلی توجه کنه. منتها کاری که از نظر ما انجام نشده، یعنی ما فکر میکنیم که هنوز هم کمبود است، به زیربناها و زیرساختها توجه کمتر هنوز هم صورت میگیره و به مسئله هوش مصنوعی یا AI که چطور بازار کار بیشتر متاثر میشه
از AI و آمادگی دولت مارکارنی به خاطر حمایت از این آجندا چی باشه. من فکر میکنم هنوز هم باید در عراق کار باشد تا دانشگاه ها و پالیسی هایی که ایجاد میکنن دولت در قبال کالج ها و پانتون ها و بازار کار یک مقدار باید در روشنی با مسائل هوش مصنوعی باشه و این جدا بازار کار متاثر میکنه. دیدی ما همی است. په کاناډا کې د ورځنیو توکو بیې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز لري او د خوراکي توکو، سون توکو، ترانسپورت او نورو اساسي اړتیاو د لګښتو زیاتوالی د ډیرو کورنیو لپاره د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. که څه هم د بازار د کنټرول او د ژوند د لګښت د کمولو خبرې شوې وې، خو د ډیرو خلکو په اند د توکو بیې لا هم لوړې دي او د عایداتو سره سمون نه لري. د مارکارني حکومت د فشار د کمولو ژمنې کړې وې، خو پوښتنه دا ده چې آیا تر اوسه دا تګلارې د خلکو په ورځني لګښت کې احساس وړ بدلون راوستی دی؟ د دې موضوع د لا ښه پوهاوي لپاره د یو افغان هټیوال نظر اخلو. دا یو ډیره ښه پوښتنه ده چې د نوي حکومت سره یا د پرایم منسټر د مارک کارني سره زموږ د کاناډا اقتصاد څومره تغییر خوړلی ده، قیمتونه ښکته تللي دي یا بره تللي دي. تر ټولو مهم خو اول زه دا ووایم چې قیمتونه فدرال حکومت پورې کوم تړاو نه لري، چون فدرال حکومت چې کوم ده هغه یو پالیسي جوړوي نو هغې پورې ربط لري او عموما قیمتونه که وګورو قیمتونه لوړ تللي دي. د هغې بعضې وجوهات دي چې یو وجه انفلیشن ده او دا صرف په کاناډا کې نه، دا په ټوله دنیا کې انفلیشن روان ده او په ټوله دنیا کې چې کوم ده قیمتونه د سیزونو بره ختلي دي. دویم علت چې کوم ده د دوو ملکونو یا د ملکونو ترمنځ د تجارتي روابط دي او د روابطو صحیحوالی په صحیح نشتون یعنې په صحیح توګه مخې ته نه تلل، دا هم قیمتونه جګوي، پرایسونه بره خیږي، مصارف ډیریږي. نو لکه ټکس مسله شوله او د همدغسې د ټیرف مسله شوله. د ټیرف مسلو باندې چې کوم ده دا قیمتونه جګیږي، نو معلومه خبره ده چې قیمتونه جګ شي تجارانو لپاره، د کاروباري خلکو لپاره، هغوی ته هم هغه مواد په قیمته تمامیږي نو هغوی هم قیمت جګوي. او انفلیشن خو په ټوله دنیا راغلی ده چې کله انفلیشن راشي نو هغې سره د پیسو ارزښت کم سي، نو چې د پیسو ارزښت کم سي هلته مواد جګیږي ورباندې، نو د پیسو د ارزښتوالي د وجې نه هم دغه قیمتونه جګیږي. نو په داسې حالت کې د کاروباریانو خلکو د بزنسونه لکه واړه سټورونه، کنویننس سټور یا میډل کلاس لیول خلک چې کوم دي، دوی نه غواړي خپل مصارف زیات کړي. یو خو دوی په دې ډارېږي چې حالات معلومه نه ده سره کمته کېږي، دویم دوی غواړي چې ارزانه شي ته ترجیح ورکړي په نسبت د هغه شي باندې چې هغه ډېر قیمته وي، ځکه غواړي چې سیو وکړي. او دریم دا ده چې هغه څیز اخلي چې کوم ته اړتیا وي، زیات شیونو ته اراده نه کوي، زړه نه ښه کوي چې په هغې باندې مصرف وکړي. نو د هغې د وجې نه هم قیمتونه جګ دي او هم دکانداران چې کوم دي هغوی خپلې کراګانې نشي برابرولی ځکه کراګانې ډېرې جګې دي. نو دکاندار لازمه ده چې یو شی په ارزان اخیستی هغه په قیمت خرڅ کړي تر څو خپل د دکان مصارف یا خپلې خرچې برابرې کړي. نو زه فکر کوم قیمتونه صرف په کاناډا کې نه، د دنیا په نورو ملکونو کې هم برختلي دي او دې سره د پرایم منسټر یا د چینج کېدل یا راتلل کوم فرق نه کوي. دا یو ټولې دنیا باندې دا حالت راغلی ده. د امریکا او کاناډا اړیکې. امریکا د کاناډا تر ټولو لوی اقتصادي او سوداګریز شریک بلل کیږي او د دواړو هیوادونو اړیکې د سوداګرۍ، انرژۍ، سرحدي همکاریو او امنیت په برخه کې مستقیما اغیز لري. د حکومتونو ترمنځ سیاسي بدلونونه تل په دې اړه خپل سیوری غوړوي. د مارکارني حکومت د امریکا سره اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او د کاناډایي ګټو د خوندي کولو ژمنې کړې وې، خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې موده کې دا اړیکې لا باثباته شوي؟ کله هم ځینې سوداګریز او سیاسي اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. د همدې موضوع د لا ښه ارزونې لپاره د نړیوالو اړیکو د کارپو نظر اخلو. د کاناډا
او امریکا یا یونایټډ سټیټ ترمنځ ډیر د پخوانه یو څه شخړې کله راغلي او خو دا شخړې همیشه په ډیر ښه شکل سره د مفاهمې له لارې نه حل شوي دي. کله چې په نارد امریکا یا شمالي امریکا کې دلته وړې جزیرې د قدرت وجود درلوده په 1880 کلونو کې، او دا د انګلیسي سامراج خوا نه اداره کېدل، نو امریکا ورته د تماس سترګې درلودلې او د هغه تماس سترګو په خاطر باندې دوی غوښتل چې کاناډا تر خپل ولکې لاندې راولي. خو په کاناډا کې دا درې ولایت یا پراونس سره یو ځای شول چې هغه د انټریو پراونس، کیوبیک پراونس او نیو برانزویک وو. دوی یو فدرالي حکومت جوړ کړ ترڅو په مستقله توګه د خپلو حقوقو نه دفاع وکړي. دا چې کاناډا ډیر یو غني هیواد دی، خصوصا د لوړ هغه نه د هغې خوږې اوبه دي، نو همیشه امریکا دې ته مایله ده چې باید کاناډا د ځان سره وساتي، او کاناډا یې بهترینه او خطرینه د بزنس پارتنر ده. نو دا سلسله د تعرفې تر 1988 کاله پورې دا د تعرفې سیستم د امریکا او کاناډا ترمنځ جریان درلوده او دا تعرفې وضع شوې وي. دوی هم په خپل اموالو باندې تعرفې درلودلې او هغوی هم په خپلو اموالو باندې تعرفې لګولې. خو په 1989 د جنوري په کال نه د جنوري د شروع نه د کاناډا او امریکا ترمنځ د فری ټریډ قرارداد شو، یعنی دا تعرفات نور وضع نه کېدل او د دې تعرفاتو نه مخنیوی وشو، چې په دا بیا په 1994 کال کې تقریبا د نارد امریکا د پیمان په نامه باندې یا نفتا په نامه باندې دلته قراردادونه امضا شول چې په هغې کې مکسیکو هم ورشامله شو. نو دا سلسله ادامه درلودله تر 2020 کاله پورې. 2020 کال کې بل قرارداد امضا شو چې دغه د بزنس او تجارتي حالت تر دې هم په لوړه کچه باندې په ښه شکل سره د دې دریو هیوادونو ترمنځ جریان ومومي. خو کله چې د اوسنی ولسمشر دوباره قدرت واخیسته، نو دغه د فری ټریډ مسله نه تنها د کاناډا سره بلکې د نړۍ د ټولو هیوادو سره د بیانوي وړله او لوړو تعرفې وضع کړي، چې په هغې کې د کاناډا په سټیل یعنی المونیم او پرزجاتو د موټرو پرزجاتو باندې لوړ تعرفات راغله، چې دا د کاناډا په اقتصاد باندې منفي اغیزه لرله. خو کاناډا او امریکا دواړه د تاریخ په طول کې د دغه حالات سره مواجه شوي او دا خپل دا مشکلات په قانوني شکل سره حل کړي. د کاناډا ټولنه په عمومي صورت ورته وګورو یوه بډا ټولنه ده، هم بشري منابع لري، هم طبیعي منابع لري، او هم اقتصاد د کاناډا همیشه په یو حالت باندې نه ده، ښکته پورته کیږي. دغه بحران چې اوس د ډانلډ ټرمپ په د ادارې په راتلو باندې پیدا شوی ده، دا یو نوی شی نه ده. په کاناډا کې 4-5 کاله مخکې دغه د کووید پاندمیک و، هغه هم دغسې یو
داسې عاجل حالت راغی، اما د کاناډا چون د بشري منابع او اقتصادي منابع ډېر دي، د هغه سره یې وکولی سو چې په ښه رقم سره هغه اداره کړي او خپل اقتصاد عیار کړي ورته. دغه بحران هم اوس چې د امریکا سره راغلی ده، دا نوی نه ده، یعنې دغه تنه تقریبا 10 کاله کېږي چې په 10 یا 3 کاله کېږي چې موږ آزاد تجارت د امریکا سره لرل. هغه نه مخکې هم آزاد تجارت نه و، دغسې تعرفې او دا شیان موجود وو. نو زه داسې فکر نه کوم چې دا به د کاناډا په اقتصاد یا د خلکو د ژوند په مستوا باندې منفي تاثیر دوامدار ولري. امکان لري موقت تغییر پکې وي، اما د حکومت پالیسي هم مهمه ده په دې کې. اما ځینې سیاسي شعارونه چې په اخبارو کې خلک اوري او د خلکو ذهن کې ډار اچولی ده، دا شعارونه دومره تاثیر نه لري په اقتصاد باندې. او بله دا موضوع ده چې د کاناډا اقتصاد په خصوصي سکتور باندې ډېر ولاړ ده، او خصوصي سکتور کې نوښت او هغه بدلون ته تیاری دوی ډېر ښه مهارتونه لري په دې باره کې. نو زه فکر کولی شم چې د حکومت پالیسي په دغه ساحه کې تاثیر لري چې په دنیا کې نور بازارونه د کاناډا منابعو ته پیدا کړي، او داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې هغه بنسټیز کارونه سوي دي. امکان لري په راتلونکو 6 میاشتو 1 کال کې هغه بهرهبرداري ته تیار شي. نو زه خو دومره بدبین نه یم چې دغه بدلون چې په امریکا کې راغلی کاناډا باندې به منفي تاثیر وکړي. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو، دا 10 هغه اساسي موضوعات و چې د ډیرو کاناډایانو ترمنځ اساسي بحث ګرځېدلی دي. هیله لرم چې په دې خپرونه کې مې همدې 10 موضوعاتو باندې ښه تمرکز کړی واوسي او د ګډونوالو نظرونه ستاسو لپاره قانع کوونکي واوسي. تر بیا مو زه احسان کمال په خدای سپارم.